دا نالیدونکی افغانستان دا لکه یو خوب چې په ویښه وینم سترګې مې خلاصې وې خو زړه مې بلې نړۍ ته روان و نه پوهېدم ولې روان و او نه پوهېدم چېرته ځمه یوازې دومره پوهېدم چې دا سفرونه باید پیل سي یو سهار له کوره ووتم لارې اوږدې وې خو قدمونه مې ورو ورو ول غرونه مې ولیدل دښتې واورې مې لمس کړې او شنې درې مې په زړه کې خوندي کړې هر ځای را سره خبرې کولې نه په ژبه بلکې په احساس په یو کلي کې یو ماشوم خندل هغه خندا راته ویل ژوند لا هم ښکلی ده په یو بل ځای کې یو ستړی سړی چوپ ناست و هغه چوپتیا راته ویل انسان تر فکر ډیر ځواک لري ما زاړه دیوالونه ولیدل چې لا هم ولاړ وو تر څو چې خلک مو یاد کړي ژوندي یو د سفر افغانستان ته سفر یوازې لاره نه وه یوازې یو احساس و یو درس و ژوند و او د دې ټولو سفرونو په پای کې یوازې خاطرې پاته سوې انځورونه هم پاته شول انځورونه چې یو ځای ما نه و لیدلي نن به یې تاسو سره شریک کړو دې سفر راته ډېر څه وښودل او دا یې هم وښودل چې په ژوند کې هر څه په لاره موندل کیږي ځینې شیان په قسمت کې لیږل سوي بادشاہی د جهان سکه ځان لولې زیاتې غم د انصاف تلل مشکل دي سب ډیر کې سب کم خپل غمونه د لالک دي د جهان غمونه غواړي داسې تخت بس سکړې سکړې چې په شپه ورځې جاړي